د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. السلام علیکم. د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشي په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهم وروستي خبرونه ته نن یک شنبه د سرطان یا د چنګاښ د میاشتې درېمه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 23 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سیر وړاندې کوم، خو په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی. د لوی اختر په ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 6,000 میټریک ټنه کثافات راټول کړل شوي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې روان شل ورځ نړیوال جام په دوهم پړاو کې استرالیا ته د 1 منډو په توپیر ماتې ورکړه. او کوریا ټاپو وزمه کې ناندري امریکا پوځي بیړۍ جنوبي کوریا ته ورسېده. اوس هم بشپړ خبرونه. د لوی اختر په ورځو کې له کابل ښار څخه نږدې 6,000 میټریک ټنه کثافات راټول کړل شوي. کابل ښاروالۍ د لوی اختر په ورځو کې له پلازمینې کابل څخه د نږدې 6,000 میټریک ټنه کثافاتو د راټولولو خبر ورکړی دی. سرچینې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د چاپیریال او هوا ککړتیا څخه د مخنیوي په موخه د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست له لوري د لوی اختر په ورځو کې 5,522 میټریک ټنه کثافات د کابل ښار له 22 ګونو ناحیو څخه راټول او له ښار څخه د باندې لیږدول شوي دي. په خبرپاڼه کې زیاته شوي چې تنظیف ریاست مسؤلینو په وینا د لوی اختر په ورځو کې له قربانیو څخه د تولید کیدونکو کثافاتو لپاره د ښار په بیلابیلو برخو کې ځانګړي کثافات دانې ایښودل شوي وي چې پر وخت او معیاري توګه د کثافاتو خالي شوي. د یادونې وړ چې کابل ښاروالۍ له ټولو ښاریانو څخه غوښتنه کړې چې د ښار په پاک ساتلو کې ورسره همکار پاتې شي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې روان شل ورځ نړیوال جام په دوهم پړاو کې استرالیا ته د 1 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز شپېته، ابراهیم زادران هم 50 منډې وکړې. د توپ اچونې په برخه کې بیا ګلبدین نایب 4، نبیل الله 3، راشد خان 1 او محمد نبی هم 1 وکټه ترلاسه کړه. او کوریا ټاپو وزمه کې ناندري امریکا پوځي بیړۍ جنوبي کوریا ته ورسېده. د سیویلي کوریا یو نهب خبري اژانس خبر ورکړی چې د ټیوډور ریولیسټ په نوم د اټومي وسلو د لیږدولو وړتیا لرونکي او جنگي الوتکو وړونکو امریکایي کښتۍ د جنوبي کوریا بوستان بندر ته رسېدلې ده. د راپورونو مخې ټاکل شوې د روانې میلادي میاشتې په پای کې امریکا، جاپان او جنوبي کوریا په سیمه کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کړي. دغه پوځي تمرینات په داسې مهال پلان شوي چې د روان جون میاشتې پر 19 نیټه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا کې د دغه هیواد له مشر کیم جن اون سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې به دواړه هیوادونه د نور د برید او ګواښ په صورت کې له یو بل څخه دفاع وکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شوي مطالب هم دومره بل تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.